د شال تلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژانده. دا پریکړه کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرونوف د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره په کتنه کې ابلاغ کړی. ورته مهال د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د روسیې له یادې پریکړې هرکلی کړی او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو متقابل درناوي او رغېدونکي تعامل نوې مرحله وبلله. کابل کې د روسیې فدراسیون سفیر دیمیتری ژیرونوف ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره تاریخي ګام دی. بلخوا په قطر کې د طالبانو استازی سهیل شاهین وایي تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې نور هیوادونه هم د روسیې په بل د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. همداراز د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دا د افغانانو حق دی چې نظام او حکومت یې په رسمي ډول ومنل شي او رسمي تعامل ورسره ایجاد شي. هغه له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان سره د دغه ډول اړیکو د تأمین او جوړېدو په برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي. بلخوا چین د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې هرکلی کړی. د چین دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماونینګ د جمعې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې بیجینګ د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي څو د افغانستان سره تعامل او خبرې اترې پیاوړې شي. هغې زیاته کړه چې چین به له ټولو افغانانو سره خپله دوستانه پالیسي روانه وساتي او په بېلابېلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د مجرمو افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د آلمان څرګندونو ته د طالبانو حکومت غبرګون وښوده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هم غواړي له هغو هیوادونو سره خبرې وکړي چې افغانان پکې میشت دي. مجاهد د جرمني د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په غبرګون کې زیاته کړه چې دوی له ټولو هیوادونو غواړي څو د افغان کډوالو په تړاو د هر راز اقدام په برخه کې له سرپرست حکومت سره همغږي وکړي. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې غواړي د طالبانو حکومت سره له دغه هیواده د مجرمو افغان کډوالو د ایستلو په تړاو مستقیمې خبرې پیل کړي. د عامې روغتیا وزیر کابل کې د ترکیې له سفیر سره د روغتیایي همکاریو په اړه خبرې کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي کابل کې د ترکیې له سفیر جنګ اونال سره لیدنه ترسره کړې ده. په لیدنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د روغتیا په برخه کې همکاري، افغان علمي کادرونو پر ظرفیت لوړونه، د کابل اتاتورک روغتون خدماتو پر پراختیا، د عاجلو او اړمنو ناروغانو لپاره د ویزې اسانتیا او د هیواد روغتیایي سیستم سره د هر اړخیزو مرستو په اړه خبرې شوې دي. عامې روغتیا وزارت په یو خبرپاڼې کې وایي چې په دې لیدنه کې ښاغلي جلالي افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د ترکیې له همیشنیو مرستو مننه کړې او په دې برخه کې د یاد هیواد همکاري اغیزمنه بللې ده. ایران له ناقانونه کډوالو غوښتي چې په بااجره توګه له دغه هیواد څخه وځي. د ایراب خبري اژانس ته راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال علي اکبرپور جمشیدیان ویلي د هغو بهرنیو وګړو حضور چې قانوني اسناد لري هیڅ ډول ستونزه نه لري، خو بې اسناده کډوال به د درناوي او عزت په فضا کې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. نوموړي زیاته کړه بې اسناده وګړي هم زموږ ګران وروڼه، ګاونډیان او همدینه دي. درناوی ورته لرو، خو د دې لپاره چې زموږ هیواد ځانګړي شرایط لري او ظرفیتونه محدود دي، دا اړینه ده چې دوی د درناوي او عزت سره د بهرنیانو چارو د مرکز له لوري په ترتیب سره بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږدول شي. دغه ایراني چارواکي په ټینګار سره ویلي هیواد یې دومره ظرفیتونه نه لري چې د ټولو بې اسناده کډوالو اړتیاوې پوره کړي او په وینا یې هیواد به یې د ښه ګاونډیتوب او درناوي په فضا کې بې اسناده کډوال وباسي. ایران ویلي چې له امریکا څخه د غچ اخیستلو نیت نه لري او مذاکراتو ته چمتو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت روانچي ویلي سره له دې چې د امریکا لخوا د ایران د هستهیي تاسیساتو له جدي زیان وروسته واشنګټن باندې د دوی اعتماد نه لري، خو بیا هم تهران له امریکا سره پر ډیپلوماسۍ باور لري. هغه ټینګار وکړ چې د تهران دریځ چې له ډېرې مودې راهیسې تکرار شوی دا دی چې د یورانیمو د غنیسازۍ د درولو کوم پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې جګړه پای ته رسېدلې، خو بیا هم ګواښونه موجود دي. د سعودي عربستان دفاع وزیر له ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره د ایران په اړه خبرې کړې دي. فاکس نیوز په یو راپور کې ویلي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي. یادې رسنۍ د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میز ته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړې دي. فاکس نیوز ویلي د سعودي دفاع وزیر همداراز د غزې جګړې د پای ته رسولو او له حماس ډلې سره د نیول شویو ټولو اسرائیلي یرغمنو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی.
اکسیوس ویبپاڼې خبریال باراک راویل په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سعودي دفاع وزیر له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدنو وروسته د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز سره ټلیفوني تماس نیولی دی. خالد بن سلمان چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان کشر ورور دی د روان کال په اپریل کې ایران ته سفر کړی و او د علي خامنه‌ای په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت له یو شمېر چارواکو سره هم لیدلي وو. امریکا د افغانستان د شل کلنې جګړې پایلې ارزوي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون اعلان کړی چې د افغانستان د شل کلن جنګ په اړه یې پراخې ارزونې پیل کړي دي. دا ارزونه 4 کاله وروسته له هغې ترسره کیږي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې له افغانستانه د جنجالي وتلو تجربه درلوده. د راپورونو له مخې د دې ارزونې هدف دا دی چې د افغانستان او ویتنام له جګړو زده کړې وشي او له تېرو تېروتنو تکرار مخنیوی وشي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي چې د ځانګړو څېړونکو یوه ډله له جولای میاشتې راهیسې کار پیل کړی تر څو د امریکا د پوځي حضور پایلې وارزوي. ټاکل شوي چې دا ارزونه به د امریکا د راتلونکو پوځي مداخلو په سیاستونو اغیز وکړي او د ناکامیو د مخنیوي لپاره نوي درسونه وړاندې کړي. د سوریې ولسمشر احمد الشرع د دغه هیواد لپاره نوی ملي نښان معرفي کړ. د سوریې ولسمشر احمد الشرع په ولسمشري زمانۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د دغه هیواد لپاره نوی ملي نښان معرفي کړ. د معلوماتو له مخې په نوي نښان کې یو باز دی چې په وزرونو کې 14 بڼکې دي چې د سوریې د ولایتونو سمبول دی او د باز په ډال کې د ستورو شمېر له 2 څخه 3 ته لوړ شوی دی. د سوریې ولسمشر احمد الشرع ویلي چې هغه ملي نښان چې موږ نن معرفي کړ د یوې متحدې سوریې سمبول دی چې هیڅ ډول ویش یا جلاوالی نه مني. د دې بدلون پر بنسټ د سوریې د دولتي ادارو ټول سمبولونه، مهرونه، د هویت کارتونه، پاسپورټونه او رسمي اسناد به د نوي ملي نښان سره بدل شي. پوتین ویلي چې اوکراین کې له خپلو موخو څخه په هیڅ قیمت نه تیریږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکراین کې له خپلو موخو نه تیریږي او خپل اهداف به ترلاسه کړي. د کریملین یو سلاکار یوري اوشاپوف د جولای په 3 نیټه وویل چې پوتین ټرمپ ته په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي روسیه به په اوکراین کې خپلې موخې ترلاسه کړي او هیڅکله به له هغو څخه لاس په سر نه شي. روسیه هڅه کوي چې اوکراین تر خپلې ولکې لاندې راولي او دغه خپلواک هیواد بیرته د مسکو تر نفوذ لاندې کړي. ټرمپ تر دې ټلیفوني خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی د ایران او اوکراین په اړه خبرې وکړې خو په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه ټلیفوني اړیکه چې شاوخوا 1 ساعت وغځېده د جنورۍ له 20 راهیسې چې ټرمپ د ولسمشرۍ چارې پیل کړي د دواړو مشرانو ترمنځ 6مه مکالمه وه. اوکراین د نظامي وړتیا د کمېدو له ګواښ سره مخ دی. د پینټاګون له لوري اوکراین ته د یو شمېر نظامي وسایلو د لیږد بندېدو پرېکړې سره کیف د دې پرېکړې د ناوړه پایلو په اړه ګواښ کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دا پرېکړه د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې د دې هیواد دفاعي وړتیاوې کمزوري کوي. څلورو باخبره سرچینو رسنیو ته ویلي اوکراین لپاره د امریکا د نظامي مرستو د بندولو پرېکړه د متحده ایالاتو د نظامي زیرمو د ډېر کمښت له امله شوې ده. په همدې حال کې روسیې د امریکا له دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي دي هر څومره لږې وسلې چې اوکراین ته ورسیږي جګړه به ژر پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او اوکراین د جګړې 28 میاشتې پوره کیږي. څو ځل د اوربند لپاره مذاکرات ترسره شول خو لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د شال تلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.